د افغان او پاکستانی لوري ترمنځ پر ډیورن کرښه خونړۍ نښته 19 پاکستانی پوځیان وژل شوي او 3 افغان ملکیان شهیدان شوي دي. درنو لیدونکو نور جزئیات را سره ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د افغانستان د ملي دفاع وزارت یوې سرچینې تایید کړی چې د خوست او پکتیا پر ډیورن فرضي کرښه د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ خونړۍ نښته شوې چې په پایله کې 19 پاکستاني پوځیان وژل شوي دي. دغه جګړه د پکتیا د برمل ولسوالۍ د پاکستان د وروستیو هوایي بریدونو په غبرګون کې پیل شوې ده. سرچینې زیاته کړې چې په ډنډ پټان ولسوالۍ کې له پاکستاني لوري د توغول شوي هوان مرمۍ له امله 3 افغان ملکیان شهیدان شوي دي. د دفاع وزارت په دې اړه په وروستیو څرګندونو کې د پاکستان د هوایي بریدونو په اړه ټینګار کړی و چې دغه بریدونه به بې ځوابه پاتې نه شي. د نښتې لامل په پکتیا کې د پاکستاني ځواکونو لخوا ترسره شوي هوایي بریدونه ښودل شوي دي چې د دې بریدونو له امله ګڼې کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه شوې وې. د ملي دفاع وزارت چارواکو ویلي چې د پاکستان د بریدونو پر وړاندې به تل په کلک ډول غبرګون ښودل کیږي او دا جګړه د خپلې خاورې د دفاع په موخه ترسره شوې ده. د سیمې خلک د جګړې دوام له امله له ویران کولو ته مخ شوي دي. بې ګناه ملکیانو ته د زیان رسېدو پیښې د سیمې امنیتي وضعیت نور هم خراب کړی دی. درنو لیدونکو د نورو جزئیاتو لپاره له موږ سره اوسئ. ښه وخت ښې شېبې.